بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخونکي خدای تعالی پر سپېڅلي نامه سلامونه. جوړ په خیر، ستړي مشئ درنو لیدونکو. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د همیشه بهار یوټیوب چینل درنو لیدونکو، انیت الله باور یو ځل بیا د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو، ننګرهار ولایت اړوند سره رود ولسوالۍ د باولۍ کلي ته راغلي یو. نو دا ځل د خپرونو په دوام سره موږ غوښتل څو سره رود ولسوالۍ او بیا باولۍ کلي ته راشو. نو ومو غوښتل تاسو لپاره یوه کلیوالي خپرونه له دغه ځای څخه چمتو کړو. نو طبعا تاسو ته په انځورونو کې ښکاري چې د ژمي موسم دی، خو دغه ځای ماشاءالله بیا هم سرسبزه او ښکلی دی، ځکه دلته اوبه دایمي وي او دغلته چې کوم خلک اوسیږي زیاتره په خپلو کروندو کې دغسې پیاز کري. نو تاسو ګورئ چې ماشاءالله دلته ښایسته او ښکلي حاصلات پیازو هم ورکړي دي. نو راسره اوسئ، انشاءالله دلته به د دې ځای د اوسېدونکو سره خبرې اترې هم ولرو چې د دوی د سږني کال د پیازو حاصلات څنګه دي، فصلونه یې ښه شوي که خرابه شوي دي او تېر کال سره به څومره فرق ولري. نو په دې هیله چې موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ. په پیل کې به موږ سره د دغه سیمې څخه څو ښکلي او مختلف انځورونه ووینئ. دلته به وروسته انشاءالله د بزګرانو ورونو سره خبرې اترې هم ولرو چې هغوی څه غوښتنې لري، څه تقاضاوې لري د دولت څخه او فصلونه څنګه دي. نو یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. لکه څرنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ باولۍ کلي ته راغلي یو. تاسو په انځور کې معلومیږي چې دلته د پیازو سیزن دی او اکثره دلته دیکنانو ورونو په خپلو کروندو کې دغسې پیاز کرلي دي. نو تازه یې ورور په دغه پیازو باندې اوبه هم ایښي دي تر څو دغه پټۍ پړه کړي. نو ده سره به خبرې اترې وکړو چې دوی د سږني کال د پیازو حاصلات څنګه دي او تېر کال سره څومره فرق کوي او موږ ته به ځینې معلومات هم راکړي. وروره سلام، ستړی بشې. وعلیکم السلام. جوړ یې په خیر قراري ده، طبیعت دې ښه ده؟ خیر، ډېره زیاته مننه. ته ښه انشاءالله په خیر یې؟ شکر دی، قرار و قراري دی. مننه، ژوندی اوسې. نوم دې راته واخله تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. نوم مې شاهد رحمان. شاهد رحمان، او ښه انشاءالله. شکر دی، قرار و قراري. ژمي سره څنګه یې؟ ښه ده والله، بارانونه نشته ده نور. نه ساړه دې بیخي نه کېږي که څنګه؟ نه نه ساړه نشته ده، خو بارانونه نشته، فصلونه لږ کمزوري دي. او دا راته ووایه چې سږکال دې څو جریبه پیاز کرلي؟ زما 10 جریبه ده پیاز. 10 جریبه. او پروسه کال څومره کرلی وو؟ پروسه کال 6 جریبه وو. 6 جریبه. پروسه کال چې کوم کرلی وو چې مزدوري وکړه که نه تاوان وپکې؟ او شکر دی، مزدوري وکړو. لکه څومره به دې ګټلي؟ یار 2-3 لکه روپۍ مونږ ته پاتې شو بغیر د مصرف له. ماشاءالله ماشاءالله. او سږکال څه هیله لرئ چې څومره به وکړي سږکال؟ سږکال خو مونږ اراده مې زیاته کړې چې 10 جریبه هم ده، سږکال به لږ زیاتې شي. یعنې مطلب پروسه کال چې د 3 لکه افغانۍ دې ګټلې وې، سږکال به 2 لکه حتمن ګټي انشاءالله. هو انشاءالله چې ریټونه ښه او پیاز یې ښه راشي کوي انشاءالله. دا راته ووایه چې دلته خو فکر کوم اوبه شته که نه سرې اوبه؟ هو اوبه شته ده. پیمانه هر وخت
اوس بوشته خو داسې ده چې بارانونه وشي زیاتېږي باران سره زیاتېږي اوبه دا راته ووایه تر څو دغه لیدونکي موږ سره پوه شي چې دغه پیاز چې تاسو مثلا د سر څخه پیلوئ که نه نالوئ څومره وخت کې ترې حاصل ته رسېږي او څومره کار غواړي که نه کولی شي هغه ټوله مکمله پروسه موږ ته راوښیي او کار شپږ پیارې رسېږي شپږ میاشتې اول دې لپاره زغیله اچول کېږي او بزغله کېږي بیا هغې ځینې دلته کیله کېږي پټوی کوي بیا نال کېږي دلته بعد هغې نه رمبۍ غواړي او سره غواړي او دواګانې غواړي لکه څو رمبي به غواړي 3 رمبي غواړي 3 رمبي رمبي هم سختې که نه دي ژمي کې ولا سختې دي او کوو مونږ اوزګار یو نو رمدې ته نور کاروبار نشته د همدې پټو کې لګیا کله خو چې دغه پیاز بیا حاصل ته ورسېږي که نه ماشاءالله په دې سره خو سم بد حالي کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي او کار دومره ډېر دي چې څوک رسېدی کوي نه شي دا راته ووایه چې ستا په نظر د سږني کال دغه پیاز حاصلات تېر کال سره څومره فرق کوي سږ کال ښه دي ستا په نظر که تېر کال ښه و ولا سږ کال بیا زیات دي او سږ کال زیات دي د ابریډ تخمونه زیات راغلي او تاجکستان او خلک زیات کرلی دی سږ کال افغانستان کې یوه خبره ده که نه چې موږ راوړونکي هم دا خبره وایو چې کله افغانستان کې مثلا د سبزیجات دي که تر څنګ میوهجات دي چې کله دا راوځي نرخ یې ډېر کم وي خو چې کله افغانستان کې بیا دغه شیان خلاص شي چې بیا موږ بل ځای نه واردوو بیا نرخونه ډېر لوړ وي څه کول پکار دي په دې برخه کې دولت ته اسټورونه نشته ده که نه اسټور چې که نه بیا دام ساتل کېږي نو زمونږ پېښور راخلي بیا بېرته مونږ باندې خرڅوي همدا زمونږ خپله پیاز داسې حساب دی دلته اسټور نشته ده اقتصاد کمزوري دي که نه نور دغه وجه نه بېرته مونږ باندې ګرانه خرڅوي ښه ډېر ښه او دا هم راته ووایه دغه اوس د اوبه ایښي دا وار دی که نه بېواري ده نه دا بېواري ده هر څوک ته دي اوبه بېواري ده او د اوس مې ورته سره هم راوړی توره سره ده سپینه ده او دا انرژي ده انرژي او دا څه ګټه لري که څنګه دا داسې ده چې تقوی ورکوي ورته تقوی ورکوي اول ته خو چې معلومېږي که نه شګه هم ورسره د خوا کې او بوجیګان هم دي او شګه سره شیندل کېږي یو ځای او اوس کډوو بیا شیندو هم دي داسې کار به وکړو صحیح ده چې مخکې به لاړ شو لیدونکي چې غواړي چې مثلا په آینده کې پیاز وکري دا طریقه هم تا نه زده کړي چې دا څنګه ګډېږي انرژي سره صحیح ده راځه مهرباني نو لیدونکو را سره اوسئ دلته ورور چې دی انرژي راوړې ده دا سنګستر هم ده او فکر کوم دې شګې سره به ګډېږي او بیا په دې شیندل کېږي نو لیدونکو تاسو ګورئ چې توره سره شګې سره ګډېږي دا په څه خاطر ګډېږي ورسره دا دې د خاطر دا تقوی دپاره کېږي او تقوی له خاطر دا سپینه سره ده دا سپینه سره دا سپینه سره ده ګورئ دا سپینه سره ده او د دې دا سپینه سره ده او دا انرژي قیمت یې ګرځانې ده دا ولا قیمت ده 1500 روپۍ شوی ده یو او ستا خو ماشاءالله دا پټۍ هم غټ دی که نه ورسېږي که نه او یو جریب دپاره شته یو جریب دپاره یو پاکټ یو جریب کار کوي ښه صحیح ښه پوه شوې نو درنو لیدونکو دا پیازو لپاره خاص انرژي ده پیازو ته وده هم ورکوي او په کم وخت کې رسېږي هم لکه څرنګه چې مخکې ورور وویلی خپلو خبرو کې دې سره پیاز هم یو څه ښه راځي حاصلات هم ورسره ښیي تاسو هم که غواړئ چې ته مثلا پیاز وکرئ دغه انرژي ده دغسې بیا شګه تر څنګ توره سره او سپینه سره ګډېږي او پکې انرژي هم اچول کېږي بیا مکس کېږي او بیا بېرته شیندل کېږي همداسې به کېږي وعلیکم السلام اما ښه دا خو داسې ډېره ښکاره غوندې که څنګه کاکا څنګه یې ته نو درنو لیدونکو کاکا سره هم خبرې وکړو چې دا د کوم یو اوسېدونکی دی او ده څه کریلي څه کالي السلام علیکم کاکا ښه یې صحت د ښه دی په خیر یې ډېره مننه ته ښه انشاءالله شکر الحمدلله ژمي سره څه حال دی ژمی داسې ژمی نه وګورم ساړه نشته که نه ساړه نشته بارانونه چې نه وي خو ژمی خو باران و او سرخود اوس هم ګرم دی سرخود ګرم دی ډېره مننه کاکا خیر اوس خوشحاله اوسئ که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني زما نوم سید رزاق دی او د همدې باولۍ اوسېدونکی یم سید رزاق کاکا څنګه یې ته څه دې کرلی څه کال ته والا ما خو خپله چې شی نه دي کرلی ځمکه م دېخان سره ده و ما دېخان ټول پیاز کرلي
ټول پیاز دي ټول پیاز او دلته چې موږ ګورو ماشاءالله چې تر سترګو کېږي هم دغه پیازو پټي ښکاري. ولا ما ورته وویل ما یو 2 جریبه غنم وکړه چې خوراکي کار هم وشو خو هغې ورځو کې ما کور کې لږ مریضي پیدا شوه زه کابل ته لاړم چې راغلم نر بچي ټول وطن پیاز کړل ما ظالمه تا خو به لږ یو پټی یو 2 جریبه به دې پیاز غنم کرلی وی چې خوراکي غنم زه خو ما یې غوا هم نه لرم تا دې غوا دې بوسو کار خو به شوی. بلکل دا راته ووایه چې څه نظر سږ کال پیازو حاصلات به څنګه وي زما په نظر ښه به وي ښه به نه وي؟ الله نو هغه د الله پورې اړه لري نو الله پاک خپله ښه پوهېږي په خپلو کارونو پیشبیني د غیب علم موږ سره نشته دی که نه خو چې ګورو ماشاءالله بس ټول ښایسته ښکاري. خونه مو خدا ښه دي او پیاز خو چې مرض ونه کړي مرضونه اوس دغه یو رقم فنګسي مرضونه دي دغه کېږي ورته دغه په سلیم ټیم کې چې دا بارانونه زیات شي نو بیا دغه مرض ورته پیدا کېږي او چې بیا وچکالي دغسې بیا دا شی نشته. ډېره مننه کاکا خیر اوسې. څه کول پکار دي په دې برخه کې افغان دولت تر څو هغوی باید بزګرانو لپاره څه وکړي ځکه دلته خو ماشاءالله حاصلات هم یو څه ښه دي په نسبت نورو ولایتونو او ولسوالیو. ولا حکومت خو دا شی پکار دی چې د دهقانانو سره زمیندارانو سره همکاري وکړي بازار ورته پیدا کړي. اوس دغه ویمه خبره بازار ده بازار دی دغه موږ اوس اول دغه دا سخت کال خلکو دڼیا کرلې وي نه د ټولو په کوچیانو پټیو کې حاصل کړي بازار یې نه و مثال خبرې اوس دغه کرم دي دغه اوس هم یو زرنج دغسې تېر شو نو بسته پاکټ یې په 1.5 روپۍ خرڅېږي. دا زحمت هم نه ارزي زحمت یې وګوره دې به تخم څومره اخیستی دې ته به یې څومره سره ورکړي دا د ټکټر مصرف وګوره مزدوران پلاستیک خو به دا خو ما خپل سره هم نه پوره کوي نو دغه اوس دغه موږ خپل پیاز یې نه دی نو توکل په خدای نو ټول خلکو ته کار نشته دی او خلک مجبوره دي نو یو شي کې ځان مصروفوي نو که انجینر هم دی نن هم دا دهقان دی او که معلم هم دی دهقان دی او که څارنوال هم دی دهقان دی بل کار نشته دی خلکو ته بازار کې چې لاړ شي کراچۍ ته دې هم څوک نه پرېږدي کراچۍ هم درته په بل مخاړی وایي ځه نو خلکو پسې نفقه واله ده څوک. بلکل ډېره مننه کاکا خیر اوسې خوشحاله اوسې په دې هیله چې حکومت دغه برخې ته توجه وکړي او بزګرانو سره مرسته وکړي او نور هم ورته د کار زمینه برابره کړي. تخمونه او دغه دواګانې اوس داسې دی په هغه وخت کې چې موږ ځوانانو خو نه دوا موږ پېژندله او نه چا کرله او شانله او خدای پاک خپل هم دغه بې دوا او بې هغه هم دغه فصلونه ښه کول او اوس یې دی اوس نو حیران پاتې خدای نه قربان کې چې هر شي ته اوس یو مرض پیدا شوی که ونه ګوري که بوټی ګوري او مثال د خبرې فصل ګوري چې زه دوا پکې ونه شنې ګوره یو افت ورباندې نازلي دا به د څه شي تاثیر نو په دې به الله عالم دی. ډېره مننه ماما خیر اوسې الله دې بس دې رحم د اوبو باران وکړي انشاءالله دغه ټول اوسه ورک شي. بس امین خدای تعالی دې خوشحاله اوسې موږ دې وخت راکړي خوشحاله اوسې نور څه خدمت ډېره مننه دې اوسې. نو درنو لیدونکو راسره اوسئ انشاءالله دغه ساحې څخه به موږ سره نور هم څو ښکلي او په زړه پورې انځورونه ووینئ دلته به انشاءالله د نورو وروڼو سره موږ خبرې اترې ولرو کوم چې موږ ته په مخ راځي چې د هغوی غوښتنې او تقاضاوې څه په دې برخه کې.
بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه سرخودو کې او بیا باولۍ کلي کې تاسو ګورئ چې ماشاءالله د ټولو کروندو کې او پټیو کې دغسې پیاز کرل شوي دي چې خوشبختانه باید ووایم د تېر کال په نسبت بیا هم سږ کال ښایسته او ښکلي حاصلات ورکړي. تاسو په انځور کې معلومیږي. دلته هم تاسو ګورئ چې ځوانان لګیا دي او دغې پټي کې کار کوي، البته خیشاوه کوي. نو راسره اوسئ، دوی سره هم خبرې اترې کوو چې د دوی نظریات او غوښتل څه دي او د سږ کال په حاصلاتو مدوم هم لږ معلومات موږ ته راکړي. السلام علیکم وروره، ستړی مه شئ. جوړې په خیر. السلام علیکم. خیر وروره، مننه. کور ودان تاسو خپله خاص دی؟ ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو ښه انشاءالله؟ شکر د خدای فضل ده. ډېره مننه. که نوم دې راته واخلي تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم روخان الله دی، د پلار نوم مې نعمت الله دی، ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ اوسېدونکی یم. روحان الله جانه څنګه یې؟ ژمي سره سال دی؟ ولا شکر دی، د خدای فضل دی، وخت د تېرېږي نو. سرخودو کې خو بیخي ګرمي زیاته نه ده؟ ولا یخني هم زیاته ده او ګرمي هم زیاته ده، خو اوس خو هوا ښه شوی دی نو معتدل دی. نن خو چې موږ ګورو ډېره ګرمي ده. دا څو ورځې هوا لږ ګرمه دی. بلکل. څه حالات یې نوره؟ ولا شکر د خدای فضل دی، بیخي امنیت دی. ډېره مننه. دا راته ووایه چې څنګه دي سږ کال د پیازو حاصلات څنګه دي ستا په نظر؟ البته تر اوسه رسېدلي هم نه دي خو انشاءالله نږدې دي که نه چې کم وخت کې به ورسېږي. هو بلکل حاصلات خو ماشاءالله سږ کال بیخي ښه دي، ځکه اوبه هم ښه دي نسبت نورو کلونو ته او ماشاءالله ښه دي. نو پیاز اوس دغسې دي نو زیاتي نو رسېدلو ته نږدې دي نو انشاءالله. پروسه کال هم تاسو پیاز کرلی و که نه؟ سږ کال هم لومړی کال دی؟ نه، مونږ خو دا څو کال مسلسل پیاز کرو. دا څو کال مسلسل دی. او بلکل. څه فکر کوي چې د سږ کال حاصلات به ښه وي که تېر کال ښه و؟ ولا دا خو تخم پورې ارتباط لري چې تخم څونه ښه هماغونه ښه حاصلات ورکوي، او چې تخم خراب وي بیا حاصلات یې حتما نو کوي. اوس سږ کال ته هم چې دا هماغه تکراري تخم کرلی که نه بل هم راوړی نه وی؟ نه، هماغه تکراري تخم دی، هایبریډ تخم ورته وایي، هماغه تکراري تخم دی. او دلته چې موږ کوم ورونو سره خبرې وکړې که نه اکثره چې دی په خپلو پټیو کې دغه هایبریډ کوي، دا صحیح لګ دی ده؟ دغه هایبریډ خو داسې ده چې یو خو زر حاصل ورکوي او بل حاصلات ډېر زیات دي. دې دپاره چې هایبریډ خلک ډېر خوښوي. نه فقط همدې سرخودو کې چې دی دغه هایبریډ زیات که نه که ارزي کې هم دا کرل کېږي؟ سږ کال خو ډېر زیات شوي دي، ان تر دې چې لغمان او نور د ننګرهار نور ولسوالیو ته هم تللي، خو نور کلونو کې بیا یوازې دلته سرخود کې ډېر زیات و، نور کې به کم و. ډېر ښه. او که دا هم راته ووایي چې کله دغه پیاز مثلا کینول کېږي که نه د پیل څخه تر پایه پورې دغه ټوله مرحله څومره وخت نیسي او څومره وخت کې دغه پیاز حاصل ورکوي؟ بلکل. دا خو تقریبا لږ اوږد فصل دی، ځکه تقریبا 6 میاشتې دوام کوي. او چې کله کینول شو دې ته بیا موږ رمبی ورکوو، رمبی نه بعد چې دی یو اوبه بعد دې ته سره موږ ورکوو، چې کله بس ورسېد بیا وباسو کابل ته وړو منډۍ کې خرڅوو. او تاسو دې کې فعلا څه کوئ؟ دې کې خو داسې خاص ګام نشته که نه؟ خالي خپل ساعت تېروي؟ ولا دهقاني خو همداسې دی چې وزګارتیا پکې نشته، نو حتما بس چې کوم داسې لږ لږ ګیا لري هغه ته ایسته کوو چې بیا وروسته دا غټېږي که نه پیاز باندې تاثیر اچوي، مرض کوي بیا هغې سره. ډېره مننه. دغه سرخودو کې خو چې دی که نه پیاز ماشاءالله ډېر ښکلی حاصل ورکوي که نه؟ خو کله هم چې د افغانستان پیاز او خصوصا بیا د ننګرهار وځي د سرخودو دې وخت د نرخونه ډېر ټیټ وي. څه کول پکار دي په دې برخه کې افغان دولت تر څو د دې لپاره باید هغوی څه وکړي تر څو دغه افغان سبزیجات یې تر څنګه ترکاریانې دي او میوجات یې تر څو بازار پیدا کړي؟ بلکل بهتره معلومه ده تاسو ته چې اوس مهال چې دی یعنې اوس هم پیاز ارزانه دي، که څه هم دا د ننګرهار یا د افغانستان خپل حاصلات نه دي، خو چې کله دا وځي بیخي ارزانه شي نو له دولت څخه موږ تقاضا دا ده چې نورو خارجي هیوادونو سره دوی د قرارداد لاسلیک کړي تر څو دغه پیاز نورو هیوادونو ته لاړ شي چې یو څه ګټه موږ ته وکړي، یو څه ګټه دولت ته پاتې شي. نو موږ هیله د دولت څخه دا ده چې نورو هیوادونو سره دوی قراردادونه لاسلیک کړي چې تر څو یا هوایي یا زمیني لارې لاړ شي تر څو د کوم خواري چې موږ کوو لږ څه ګټه موږ ته لاسته راشي. په همدې هیله مخکې ځینې وروڼو یادونه وکړه وایي دغه پیازو کې ځینې فنګسي ناروغۍ پیدا شوي دي که نه؟ څه کول پکار دي زراعت ریاست ته تر څو بزګرانو لپاره په دې برخه کې هغوی باید څه وکړي؟ بلې بهتره تاته معلومه ده چې اوس مهال خو افغانستان بالعموما ټول غریب خلک دي، نو له دوی څخه زموږ هیله دا ده چې موږ سره د پیازو دوایي په برخه کې لږ زره کومک وکړي یا سره برخه کې، ځکه دغه مرض چې کله په دې باندې ولګېږي نو مصرف یې ډېر زیاتېږي نو او خلک هم غریب دي، وس یې نه رسېږي. نو موږ هیله ده د زراعت ریاست نه چې موږ سره دغه دوایي برخه کې لږ زره مرسته او کومک وکړي. خوشحاله اوس، ډېره زیاته مننه. وروستی پیغام دې واورو ځوانانو دپاره څه لري؟ نورو ځوانانو ته زما هیله دا ده چې افغانستان چونکې یو غریب هیواد دی، کار پکې ډېر کم دی، نو خیر دی که نور څه نه وي دغه دهقاني کارونه دي
دې کې د ځان مصروف کې له بې ځایه وخت تېرول څخه ډډه وکړي. زما هم دا هیله ده نور ځوانانو ته. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسه کور ودان چې موږ سره دې مرکه وکړو. مننه، تاسو نه ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. خوشحاله اوسه. که وطن دی که جانان، یو می روح دی بل میزان. ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه. په دې هیله چې دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. نو دغه و ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ د باولۍ کلي، او تاسو د کروندګرو خبرې هم واورېدې د پیازو په اړه باندې چې دوی هم سږ کال د تېر کال په پرتله بیا هم دغلته په خپلو پټیو یا کروندو کې ډېر زیات پیاز کرلی دي، او انشاءالله حاصلات به هم په زړه پورې او ښکلي وي، ځکه دغه ځای یو څه سرسبزه دی، اوبه شته دی، نو همدغه علت او وجه ده چې دلته حاصلات هم ښایسته او ښکلي دي. نو که چېرته مو هم زموږ دغه خپرونه خوښه شوې وي، حتما یې د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ، تر څو هغوی هم له موږ سره دغه کلیوالي خپرونه وویني. تر یوې بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، موږ ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې. پاک الله مو مل شه.